یو زمانه وه چې د شپې به زلمي ځوانان په حجره کې راغونډ شول نو خپله ستوماني به یې د رباب او منګي سره په ټپو چاربیتو ایستله. که دا ویل شي چې موسیقي او پښتانه سره لازم ملزوم دي نو بې ځایه بني، ځکه چې داسې حجره به نه وه چې ورکې به منګي او رباب نو. سزایونو کې د رباب په ځای ستار هم د حجرې ښکلا یو په سوچنده کړې وه. د حجرو په دغه ټنګ ټکور او محفلونو کې به اکثر شروع د ټپو نه کېده، ځکه خو دا هم ویل کېږي چې ټپه د پښتون قام یو لرغونی صنف او میراث دی. ځینې پوهان وایي چې د پښتو اوله ټپه دا وه چې یا سپوږمۍ پړک وهه راخېجه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. خو څوک وایي چې سپوږمۍ کړنګ وهه راخېجه، یار د لونګو لو کوي ګوتې ریبینه. ولې سپوږمۍ په راختو کې کړنګ نه کوي بلکې پړک کوي، رڼا خوروي. هر څه چې وي خو دا ثابته ده چې پښتون وي نو ځینې ته به په سوونو ټپې یادې وي، ولې که دا نه وي نو دغه څو ټپې به هر چا ته یادې وي. دغه ټپه، دغه لنډۍ یا مصره یوازې په حجره کې نه بلکې پټي کې، دشته کې او یو شپونکې په میرا او سیراګانو کې هم کوي. هر څوک اوس حجرې په کمیدو یا ختمېدو دي چې ورسره د موسیقۍ ځینې اصناف هم په ورکېدو دي. لکه لوبه چې ورکې به داستان یا قصه بیانولی شوه چې په نن وخت کې ورته بدله ویل کېږي. د دغه لوبې مزاج لکه د کرکټ، هاکی، فوټبال، والیبال لوبو په شان دومره نازک وي چې که لږ هم څوک د چوکاټ نه بهر کېږي نو څنګه چې یو لوبغاړی سوځي دغه شان د موسیقۍ لوبه هم ده. د دې هم خپله دایره، خپل چوکاټ او خپل اصول وي چې ویونکي به پابندي ارومرو کوي. دغه لوبې به هم پخوا په حجرو کې د منګي او رباب سره کولی شي او خلک به ورته داسې غلي ناست وو چې تا به نه ویږنې په دې حجره یا په دې محفل کې د ویونکي نه سربیره نور خلک هم شته. دغه شان نیمکۍ هم د پښتو موسیقۍ یو لرغونی صنف دی. په نیمکۍ کې به تل د چا بهادري، جرأت او مړانه ستایلی شوه. هغه نری شینه زمری، اختیار د جنګ راغی، شمله پتنګ راغی. نری ویلې اکبریه جوړ فرنګ راغی او شمله پتنګ راغی. په ځینې نیمکو کې د جانان او دلبر حسن او د دغه حسن سیوا کوونکي کالو پترو ذکر هم شوی دی. په سپینه کوکه دی پرتا نتکۍ د سرو ده د نندارو ده. پخوا په حجرو کې هم د منګي او رباب سره چاربیتې ویلی شوي. په دغه صنف کې احمدین طالب، ملا نعمت الله، احمد جان، نورالدین، نور محمد، فرید جان استاذ، مسکین او عبدالله استاذ او بیا په دویم دور کې عبدالواحد ټیکدار ته خو ورکې د بابای چاربیته خطاب هم ترلاسه و او دغه شان عبدالوهاب دستی او نورو شاعرانو هم چاربیتې لیکلي. ولې اوس وخت کې شاعران دغه اصناف نه لیکي، ځکه چې پښتو شاعرۍ او د موسیقۍ توکو دپاره غزل، نظم او ځینې نور اصناف راغلل. هر څوک جدت یې نوې والی په هر کار کې او هره څانګه کې راتلل ښه خبره ده، ولې هغه پخواني اصناف چې د پښتون کلتور یو بې مثله اساسه ده د هیرولو نه دي. دغه ټپې، چاربیتې، نیمکۍ لوبې او بګتی نه یوازې دا چې په حجره کې زلمو د منګي او رباب سره ویلې، ولې همدغه اصناف به بیا په ودونو ښادو کې هنرمندانو په میدان د نورو سازونو سره هم ډیر په خوند ویلې. دغه وجه ده چې د پښتون کلتور دغه رنګونه اوس هم خوند او تاثیر لري.